سلامونه ملګرو، یوه ډېره مهمه دیني پوښتنه ده او هغه دا ده چې ته کله په لمانځه ولاړې په جومات کې او ستا نه وروسته بیا جمع ودرېږي، نو ته په فرضو ولاړې څه به کوې؟ که ته په سنتو ولاړې بیا به څه کوې؟ راځئ دا جواب سره واورو. د فرض مونږ نیت تړلې دی او په دې ټیم کې جمع ودرېدله، نو ته به اوس څه کې؟ آیا سلام به ګرځې، مونځ به ماتې، په جمع کې به شاملېږي که نه ځان له به د خپل فرض څه کې دا به پوره کې؟ ګوره جي دا یوه ډېره اهمه او ضروري مسله ده، خو جواب ته سوچ کوه چې دا مسله د ذهن ته څه شي پرېوځي، داسې موقع پېښېدی شي، نو چې کله دا موقع پېښه شي نو آیا ته به بیا په دغه ټیم کې څه کې؟ نو ګوره جي جواب د دې دا دی چې یو کس د فرض مونځ نیت ځان له تړلی او په دې ټیم کې د دغه فرضو جمع د دغه فرضو جماعت دا ودرېدو، نو که دا د سحر یا د ماښام مونځ دی، د سحر یا د ماښام مونځ دی او ته ځان له په فرض ولاړې او جمع ودرېده، نو که د لومبي رکعت سجدې پورې نه رسېدلې، د لومبي رکعت سجده دې لا نه ده کړې او جمع ودرېده، نو بس ښي طرف ته سلام واړوه، نیت مات کا او په جمع کې څه شه؟ شامل شه. که د لومبي رکعت سجدې ته ورسېدې او اوس جمع ودرېده، نو بیا دا حکم دی چې سلام وګرځوه، نیت مات کا او په جمع کې څه شه؟ شامل شه. خو که د سحر یا د ماښام په دې فرضو کې تا ځان له د دویم رکعت سجده کړې وه، د دویم رکعت سجدې ته رسېدلې یا د دویم رکعت سجده کړې ده او په دې ټیم کې د دقه فرض جمع ودرېدله، نو بیا د مونځ د ماتولو اجازه ته دا نشته دی، بلکې خپل فرض به ځان له څه کي؟ دا به مکمل کي. دا مسله خو ختمه شوه. که دا فرض داسې و چې د ماسپښین یا د مازدیګر یا د ماسخوتن او ته ځان له ولاړ یو د دقه فرض جمع ودرېده، نو دلته مسله څنګه ده؟ نو ګوره ځان پې پوهه که. که تا لا سجده د لومبي رکعت نه ده کړې خو سلام واړوه په جمع کې څه شه؟ شامل شه. که د لومبي رکعت سجده دې کړې ده، صحیح شوله که نه؟ نو دې سره به اوس دویم رکعت ملګری کړي، دویم رکعت به ملګری کړي او په دویم رکعت به سلام وګرځې او په جمع کې به شامل شو، نو دا دوه به دې نفل شي او د جمع ثواب به درته هم څه شي؟ ملاو بشي درته. صحیح شوله؟ خو که تا د ماسپښین یا د مازدیګر یا د ماسخوتن په فرضو کې د دریم رکعت سجده کړې وه، دریم رکعت دې کړی یا د دریم رکعت سجدې ته رسېدلی او په دې ټیم کې دغه فرض جمع ودرېدله، نو بیا د مونځ د ماتولو اجازه ته دا نشته دی، بلکې ته به خپل فرض ځان له څه کي؟ دا به مکمل کي. اوس که ته غواړې چې زه په جمع کې ورسره ودرېږم، نو د نفلو نیت ورپسې تړلی شي، خو دا په کومه جمع کې؟ که دا د ماسپښین جمع وه یا د ماسخوتن جمع وه، ځکه چې د ماسپښین فرض خو تا ځان له وکړه که نه، د ماسپښین نه بعد نفل کېږي، نو نفلي نیت ورپسې تړلی شي. د ماسخوتن فرض خو تا ځان له وکړه که نه، خو ماسخوتن نه بعد خو نفل کېږي، نو نفلي نیت ورپسې تړلی شي. خو که ته دلته دا سوال وکړې چې ما هغه پسې نیت تړو، نو امام خو ما نه څو رکعتونه کړي سي ډک کړي سي تش کړي، ټیک شوله که نه؟ نو اوس په نفلو کې خو تش نشته، نفل خو ټول ډک دي، نو چې امام سلام وګرځوي زه پاسم نو زه به پکې تش کوم که ټول به ډک کوم؟ نو نه، ستا د نفلو نیت تړلی او ته متنفل یې، د نفلو نیت تړلی، نو ته به ټول ډک کې، تش به پکې نه کې، ځکه په نفلو کې تش رکعتونه دا نشته دی، نو ته به ټول ډک کې. او که دا جمع د مازدیګر یا د سحر یا د ماښام وه او تا ځان له وکړو جمع له ولاړو، نو نفلي نیت ورپسې نشي تړلی. ماښام کې ځکه نشي تړلی چې ماښام 3 رکعاته دی او نفل 3 رکعاته چرته نه وي. سحر کې ځکه نشي تړلی چې تا د سحر فرض ځان له وکړو او د فرضو نه بعد نور خطو پورې نفل نه کېږي، نو نفل نیت نشي تړلی. او مازدیګر کې ورپسې ځکه نشي تړلی چې مازدیګر فرض تا ځان له وکړو او د مازدیګر د فرضو نه بعد ماښام پورې نفل نه کېږي، نو نفلي نیت هم ورپسې نشي تړلی. دا ډېره یوه اهمه او ضروري مسله ده، نو مهرباني وکړئ بخل پکې مه کوئ، په خپل هم زده کوئ او د مسلمانانو ورونو سره هم شریکه کوئ. نو بخل رښتیا مه کوئ، د ټولو مسلمانانو سره شریکه کړئ، دا د شیر بټن پې ووهئ، لایک کړئ او الله دې وکړي چې یو څه علم مو زیات شوی، یو په علم کې مو زیاتوالی راغلی وي.